د بغلان سیلاب ځپلو لپاره د قطر هیواد 22 ټنه د بشري مرستو جوپه په مزار شریف ښار کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر ته راورسېده. د قطر هیواد د تلاش او ژغورنې ډلې رئیس په راتلونکي کې د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د نورو مرستو خبر هم ورکړ. د قطر هیواد لخوا د مرستو په دغه جوپه کې د افغانستان سیلاب ځپلو لپاره لومړني توکي لکه درمل، خیمې، کمپلې او لومړني غیر خوراکي توکي دي. موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو، په راتلونکي کې به نورې مرستې هم وکړو. له بلې خوا د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو د قطر هیواد له همیشني ملاتړ او همکارۍ څخه مننه وکړه او په هیواد کې وروستي ناورین ځپلو کورنۍ سره په لاسنیوي ټینګار وکړ. سیلابزده‌های ولایت بغلان یا دیگه ولایت کشور شمال تخار بدخشان از زلزله ایراد کرده کم نیست، از اون اضافه تر است، چرا که اونجا تلفات جانی زیاد بود، تلفات مالی کم بود. اینجا که ده ها هزار جریب زمین زراعتی را زیر سنگاق شده، مردم همه زندگی خود از دست داده و کمک‌های زیاد ضرورت داره. سطح خسارات تقریبا سیلاب‌های اخیری که در سطح افغانستان با وقوع پیوسته 14 ولایت افغانستان است و بیشترین آسیب پذیری را ولایت بغلان، بدخشان، تخار و ولایت‌های شمالی داره. اوس چې بغلان ولایت کې سیلابونه راغلي دي او خلک متضرر شوي دي، نو د قطر هیواد تر ټولو اول قدم واخیسته په دې بخش کې. ډیره زیاته مننه کوو ورنه چې همیشه په سختو شرایطو کې دوی د افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغان سرې میاشتې ټولنې د شمیرو پر بنسټ په بغلان ولایت کې د وروستي سیلاب له امله څه باندې 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او سلګونه کورونه پکې ویجاړ شول.